شیر افضل مروت تاسو یو ټول فیضنې یو ځل بیا د افغانانو زړونه وګټل، یعنې داسې خبرې د افغان کډوالو په هکله باندې کړي، یقین سي تاسو یې وګورئ ستاسو به هم خوښې سي او دوی خپله دا فخر او افتخار کوي چې زه یو افغان یم. نو دوستانو راځئ د شیر افضل مروت دا مرکه له تاسو سره شریکه کړم، له هغه نه بعد بیا پر دې باندې هم غږیږو. له خیره خیر سره خلک اوچتوي، خو دا راته تاسو وختي وکړي چې پاکستان په عدالتي نظام کې نیمګړتیاوې کمزورۍ شته. نو علي وزیر اسلام آباد کې ونیول شو چې موټر سایکل سره ګاډي جنګېدلې، د هغې نه شروع شو، نو کله یو ضلع پوره سند شو، بیا بلوچستان شو. نو دا د نیولو سیاسي اهداف نه اخلي چې څوک دا کارونه کوي کنه. واقعي د خلاف ډیر زیات کیسونه چې د ډیر بجې کیسونه دي ګپ دي، زه تللی یم کیسونه مې وکتل، خو ما وی تاسو دی چې یو کیس نه خلاص شي نو هغه ورځو کې بله پرچه پې وکړي. نو دا به لکه سیاسي اهداف لري که نه؟ دا دي ټول سیاسي نه، بدنیتۍ باندې دا کیسونه چې بس دا سړی جیل کې وساتو، هغه دونه خطر دی د دې دپاره چې ګوره هغه دا نه غواړي چې بی دا سړی د حق خبره وکړي او د تماسو زله ویم لږ ګزاره کوه. دی وایي یاره زه د خپلې خاورې سره چې دا کوم ظلم وینم زه پرې نشم خاموشه کېدی. وګوره ټینګ ناست دی، نن هم که معافي وغواړي دی به باري. څوارلس کیسونه تاسو ویلي پېښور های کورټ ته چې تقریبا دی پې اوس خو د ده باندې اتیا کیسونه زیات کیسونه یې وکړل، یو کیس نه خلاصېږي بل کېدل نه کي. بس خپله مرکه راغونډو افغان مهاجرین پاکستان حکومت وباسي او په 9 د مارچ ورته فقط 2 هفتې ورکړي چې تاسو د 40 کالو چې دلته راغلي تاسو لاړ شي. آیا د حکومت د فیصله تاسو اتفاق ته ګوره نن زه د دې افغان مهاجرینو د دې کیسې دپاره زه لاړم او میلاو شوم. هیومن رایټس زمونږ وزیر دی چې وزیر قانون هم دی اعظم نظیر تالر صاحب سره، هغه ته مې د افغانانو دا مسله وړاندې کړه. د دې زما سره زما تره زوی صلاح الدین خان وکیل هغه هم ناست و. نو هغې ته ما دا وویله وزیر موصوف ته چې لکه 50 کاله دغو خلکو دلته تیر کړل، بچي یې وشول، خپله سپینګیري شول، نسلونه یې دلته پیدا شول، تعلیمونه کوي، کورونه دي، کاروبارونه دي. مې دا انساني حقوق په مالي نه دی چې دا ته اوس فارغوي. نو هغه دا وویله چې بی مونږ دا سوچ کوو چې بی هغه افغانان چې کوم 2 لکه ډالرو باندې پاکستان شریعت اخیستلی شي نو مونږ به کېدای شي داسې پالیسي چې کوم دی مخکې دا شیرپاو خان ټیم کې او دا خو کېږي نه که نه؟ نه اوس که چېرې 2 لکو ډالرو پالیسي دی هغه کوي، افغانان چې کوم دي هغه غریبان به 2 لکه ډالر هغې خو 3 ته هم تیار شي. نه 3 ته نه چې 2 ورکي که نه، خو دا پالیسي نه دا پالیسي زه به اسمبلی کې هم په دې خبره کوم او انشاءالله چې کوم دی کوشش په دې دپاره کوو چې څه پالیسي وشي چې د غریبانو سره څه ډېر غونډې کار روان دی. بس اخیری پوښتنه کوم، پاکستان تحریک انصاف حکومت پاکستانی طالبانو سره خبرې شروع کړې وې، مذاکرات ختم شو، بیا اوس تاسو علاقه لکه مروت بنو جنوبي تاسو پی ټی آی نو خیر اوته خو نه چې وخت خو نه، لیکن تاسو د پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کوئ. زه خو دا وایم چې پاکستانی طالبانو سره او افغان حکومت دواړو سره د خبره وشي چې دوی اصله اوچته کړې دا ځان در باندې وجني او تام وجني. نو پکار دی چې د دې خبرو سدباب وشي. مونږ خاورې ته امن پکار ده، پښتنو ته امن پکار ده. ډېر چاودنې د بمونو وشوې، ډېر مړ زوبل شولو، تباه شولو. د نور په پنجاب کې امن ده، په سیند کې امن ده، زمونږ د خاورې باندې خدای یو کار را مات دی. طالبانو ته هم سوچ پچار ده که د بارډر نه هغه پله دي او که دې خوا دي چې ګوره مونږ هم پښتانه یو، تاسو هم پښتانه یو. مونږ خو چې کوم دی هغه جهان کې به دوزخ او جنت خو به هله ګورو چې کله ورشو، خو په دغه ژوند کې خو مونږ دا ژوند نه راته دوزخ جوړ ده. په کار ده چې لږ ترس وکړي، دی هم وکړي او په کار ده حکومت دواړو سره کیني که چېرته تاسو حل وینئ چې مذاکرات وشي. ممکن ګوره لکه که چېرې بې ګناه خلک یې را کېنولي حکومت یې پرېږدي، که بیا دې سره روغه کېدلی شي ودې شي، او که بله لار نه درکوي نو بیا ټوپک اخیستل پکار دي که نه. تر اوسه پورې خو داسې یو پکار ده دا مذاکرات د جرګو په ترو وشي چې کوم د پښتنو طریقه ده. دی په خپل انداز کې خبره کوي، هغه انداز کې نه چې کله کام ورسره کېنوي او کام ملامت کی دی لا دی کام ملامت کی، نو دې نه بعده به چې کوم د مونږ امن دپاره فیصلې کولی شو. اوس تو اخیری پوښتنه کوم بله نه کوم، شیر افضل خان نن سبا په میډیا کې ډېر مخکې دی، سوشل میډیا میں شیر افضل خان د خلکو تاسو وایي تاسو په افغانستان کې هم ډېر خلک ګوري بهر هم. شیر افضل خان څوک دی؟ شیر افضل یو افغان دی
او زه په دې فخر کوم. بالکل زه چې کوم دی په ځان له خپله یو کس نه یم، زما په عمل کې، زما په فیصله کې، زما د پلار نیکه، د غور نیکه، زما د نسل وینه چې کوم د هغې احساس راته ودرېږي چې زه داسې کار ونه کړم چې زما باندې د افغان، زما باندې پښتون چې کوم دی بد وښکاري. الله دې دا توفیق راکړي چې زه په خپل عمل کې، په خپل کول کې هغسې پښتونولي وکړم. سیاسي سفر مختصر، زما سیاسي سفر چې کوم دی حق او رښتیا سره به وي. لکه څنګه هم شروع کړو کومه پارټي اول؟ ګوره زه خان سره یم او خان سره مې د ملګرتیا خواهش لرم، خو خپله بېعزتي په چا نشم کولی او دې دپاره به زه خان پویوم که چیرې دغسې خلکو نه زما ځان خلاص کړه چې دا کم چې کوم دی راپاسي او لاره ترې خطا شي، او که نه وه همدقه څه انتحال و چې دا وباسه دغته ډیسپلین د ګوره دا بریسګور صاحب سره یې څه لګولي دي او ته دا ومنئ، د پښتنو ته دا وایم چې زما سره د دې پی ټي آی چې کوم خلک مخالف دي هغې کې پښتون نشته، هغه کې ټول هغه خلک دي چې زما دا ژبه نه ده خوښه او ځکه یې زه نه یم خوښ. ډېره مننه شیر افضل خان صاحب. دوستانو، شیر افضل مروت خان د دې مرکه خو اوږده وه، ما یو څه مهمې حصه له تاسو سره شریکه کړه. حقیقت همداسې ده، د افغان کډوالو په هکله باندې که وګورئ د یو خبر وکړي په $2,00,000 باندې، دا ډېر ګران کار ده. دا مثلا د غریب تر وس خو تیره ده او غریب یې نشي اخیستلی، معلومه خبره ده سرمایه‌دار بیا اخلي. د حمیدالله هوتک صاحب خبرې تاسو ولیدلې، هغه وایي پاکستان هغه کډوال شړي چې هغه غریبان دي، ماړه سرمایه‌داره نه شوي. نو چې په $2,00,000 باندې ته شهریت ورتږدې، نو هغه خلک، هغه افغانان چې هغه سرمایه‌دار دي، هغو ته خو له مخه هم شهریت ورکړی ده. نو دا $2,00,000 دي چاته یې کوي؟ $2,00,000 ته غریب تږدي، غریب تر وس دا بار دا نشي اخیستلی چې تا ته $2,00,000 درکوي، شهریت راخلي، نو په دغو روپو خدای خپل کاروبار برابرولی شي، په دغو روپو خدای په خپل وطن کې ښه زندګي تېرولی شي، بیا د تا د شهریت څه ضرورت لري؟ بله خبر شیر افضل مروت خان سی یو خبره وکړه، مثلا فخر په دې باندې کوم چې زه افغان یم، یقیني په کار هم داسې ده. ګورې په یوه شناخته کارت باندې انسان نسي، قوم یې نسي بدلېدلی. صحیح ده، په بهر ملکونو کې، په نورو هیوادونو کې به ته د پاکستان په وجه پیژندل کېږي، دا پاکستانی ده، لیکن په دغه معنا باندې ته نسي بدلېدلی چې ته له افغانیت څخه بدل سي. که هر څه ته ولاړ سي بهر هیوادونه، دغه تا ته د پاکستان په نظر ګوري، خو په دې نظر هم درته ګوري چې یاره دا له قوم سره تعلق لري، دا په قوم څوک ده، د دې کس ژبه څوک ده. نو کم کس چې په یو شناخته کارت باندې خپل افغانیت، خپل پښتونوالی بدلوي، دا بې نسله پښتون ده، دا بیکاره بې غیرته پښتون ده. په یو شناخته کارت باندې انسان له افغانیت څخه باید نسي منکره، ټول افغانان دي، ټول یو پښتون ده، او نه په دغه یو شناخته کارت باندې باید سړی دي کرښې و یو طرف ته سي، مثلا که بل طرف ته پښتانه دي، دې په مابینځ کې مثلا جلاوالی، تفرقه، نفرت رانه ولي چې زه خو کارت لرم، زه پاکستانی یم، زه افغانی نه یم، افغانی خو ته یې، ځکه چې دا د نورو خلکو پر غوږو باندې ورکړي خبرې دي، په دې سره باید سړی نسي ولاړ. او دغه خلک چې مثلا په دې یو کارت سره یا مثلا له افغانیت څخه منکره دي، دغه خلکو خپل تاریخ نه ده کتلی، دا خلکو خپله شجره نه ده کتلی. که د خپل تاریخ درته معلوم سي، خپله شجره درته معلومه سي، بیا به هېڅکله د دې خبرې څخه نسي منکره چې زه افغان نه یم. او دا فخر کوو، بیا هم وایو چې اول مسلمان، بیا افغانان یو، پښتانه یو، په دې باید فخر وکړو، د دې څخه باید موږ او تاسو منکر نسو.